سره دی بی غیرته خبرې وره یو منټ او بیا د سره خبرې کوم د خبرې وره لګي ټول خويندو ورونو ته سلامونه وړاندې کوم مې زمونږ د افغانستان لوبډلې بیللې دي ور بل په ګاونډیانو باندې دي زمونږ په لوبغاړو باندې الزامونه لګي هاي 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 دې میچ باره خبره کوي چې بیګا د هندستان او د افغانستان کوم میچو اخو الریډي ټول پیکسنګ شوی د خلک ډالرو د ټینګ نه دي زه ته وایم چې ګاونډي ته څه تکلیف نشته خو چې کله در له خور لاندې کې کنه او دغه هندستان په د باندې شي کنه او دا چغه وینو ماته بیا ستاسو د خور تکلیفي چې ستاسو په خور کومه سخته ده بیا زمانه نه برداشت کیږي ځکه تاسو خو ماته پته ده چې دومره انټرنیشنل بی غیرت دی چې کرکټ خرڅول څه وړه غونډه خبره ده زماده مخې کرکټ خرڅول څه ته وای تاسو خويندې خرڅوي مېندې خرڅوي خزي خرڅوي بی غیرتو کرکټ خرڅول تاسو ته سدي لعنتمار خلکو خرڅوي چې څه کوي چې تاسو د خور مور په سر باندې غیرت نه کوي نو کرکټ پکې لا تاسو ته چاره وسته دي کرکټ تاسو در وړاندې سدي د خور او مور په سر ډالر کرکټ خو تاسو ډیر وړه خبره ده ډزيږي گاونډي تم تکلیف نشته صرف ماته تکلیف ته نور چاته تکلیف نه ماته تکلیف پدې چې په وطن کې مو ساتلې غټوم کړې لویم کړې تعلیمونه سم تر باندې وکړو او په خور او مور مو هندستان پروت دی په کار دي چې وشپې د پر منګل مقرره کیسته سو خزي وغه